په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښته شوې دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کندهار سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې. بولدک ته نږدې سرچینو BBC ته ویلي چې نښتې 2 ساعته دوام درلود. په دې نښته کې د 2 ملکي کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. ویل کېږي چې تر دې نښتې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر اضافي طالب ځواکونه استول شوي دي. د ریپورټونو له مخې نښته تر هغې وروسته پیل شوه چې پاکستاني پولیسو ځواکونو پر ډیورنډ کرښه یو ور اوښتونکی افغان ماشوم وهلی. پر حواله رسنیو خپرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته ور روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې په پار راوتلي او بدرګه کوي. په دې وروستیو کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ویش دروازه باندې له مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستاني ځواکونو د بد چلند ریپورټونه زیات شوي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.